د ګلبهار بنسټ له لوري د بېوزله هیوادوالو لپاره د کیکو او کلچو یوه کارخونه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد بنسټ د رسنیو مسؤل او ویاند محمد عمر ځواک وایي چې پر دغه کارخونې د څه د پاسه 15 میلیونه افغانیو په ارزښت پانګونه شوې او دمګړی پکې 100 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. او په دې کې به اوس فی الحال 100 کارکوونکي مصروف وي. دغه هغه کارکوونکي دي چې دوی له ناچارۍ، له فقر، له غربت سره مخ وو. د هر یو کارمند ډیر زیات مشکلات لرله. ځواک زیاته کړه چې دغه کارخونه له بهرنیو هیوادونو څخه په راوارد شویو عصري ماشینرۍ سمباله ده او څو ډوله کیک او کلچې تولیدولی شي. د نوموړي په خبره یاد بنسټ د بېوزلو هیوادوالو د لاسنیوي او وزګارو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې نورې چټکې هڅې هم کوي. په دې کارخونه خو تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. تقریبا ځکه باید ووایم چې تر اوسه یې لا چارې روانې دي او ګلبهار بنسټ هڅه کوي چې په همدې برخه کې د همدې کارخونې ترڅنګ د ښځیناو لپاره هم د کار کولو زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خفیفه منابعو رئیس مولوي فیض محمد دغه کارخونې جوړول نیک اقدام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې په دې سره به د ګڼو بېوزلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل شي. د افغانستان په خطه کې د یو لوی خیریه بنسټ چې ګلبهار ګروپ ده، یو دوی د افغانستان له مظلوم ملت سره خپل خیریه کومکونه او د دوی خیریه بنسټونه ټول ملت ته روښانه او ښکاره دي. دا چې نن بیا دوی د یو د بېوزله او مظلوم ملت لخپاره د یو اتاق او خیره خونې چې هغلته خپل د افغانستان غریب ملت ته په څنګ کې ورسره د کسب او د خپل کور د حلال روزي د حاصلولو لپاره د دوی په کومک یو اتاق یا خیره خونه پرانځل کیږي. د ګلبهار ګروپو نه یو نړۍ مننه کوو. نوموړي په هیواد کې له نورو خیریه بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې یوازې د خوراکي توکو پر ویش بسنه ونه کړي او د خلکو د اقتصادي وضعیت ښه کولو په موخه بنسټیز کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د دغې کارخونې یو شمېر کارکوونکو له باختر اژانس سره په خبرو کې د کار پیدا کولو له کبله خوښي وښوده. ویې ویل چې تر دې وړاندې د بیکارۍ له کبله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ولا انشاءالله یعنې فعلا چې موږ ګورو کار ښه روان ده. نظر چې دا هغه ته ګورو شپږ واته ماشینونه راوړي دي دفعه نه او شاید نور هم راوړي. نو فعلا د موږ کار ښه ده. تقریبا د 6,000 روپۍ پر معاش هم داسې تعین کړی ده او دا څه نه څه د موږ دفعه هغه د کور ضرورت اولیه د موږ ضرورت راپه کېږي. نو امکان ولري بار هغې نه میاشت په میاشت دوی وایي چې موږ باندې اضافه تاسو سره نور کومک کوو. امکان ولري چې موږ ماشین هم جګ شي لږ دغه کسب د موږ یادېږي. هم کار ده هم کسب ده د موږ. نو دواړه خوا د موږ ښه ده. هم کور به وچلېږي هم کسبونه پکې یاد کوو. د یادونې وړ ده چې د ګلبهار بنسټ تر دې وړاندې هم په ورته اقدام کې په ننګرهار ولایت کې لسګونه کونډو ښځو ته د خیاطۍ ماشینونه ورکړي وو.